همدې خاطره زه ډېر پلانونه لرم. وسوې دا څه کیسه وه؟ دا ولا غاله بل کور شام را واچول. دا څه شی دی؟ دا اوس څه کیسه ده؟ زه دلته په سلو چرتو کې اخته په سلو چرتو کې مصروفه. دا دیم کثافات دا خو ټول کثافات راټولې دي. ها دا دروازه هم ټکېږي. ګوره دا خلک په ما ځان سموي. اوس یې وګوره چې څوک ده. دوه څه دغه څوک ده؟ درلمه السلام علیکم. وعلیکم السلام. صحت خیرات بخیر. چیرې ده مشر لالا ده؟ چیرې ده مشر لالا ته ده راځي. مو د ستوري ما اشغالداني جوړه کړې ده. نه تاسو را غورځار کوم. مشر لالا ده دم سات اشغال وړي مو دروازه په خله کې چې راشي مو کټه کې وچوي ته نه. داسې خو نه الله ما ته غورځه خوښ پټنه ته وکړه. اشغال دم ستر راځي ده. تاسو را غورځوي غږ بن کړی دا خبر په خبرو باندې. اوه دا سره کوم خبر دروړي د مو ستوري کې یا خو تر غلې کوښنانو بدر وړي مخ کستان نه ولا کې پرېده دا نه دا یو اور نه دی، دوه اور نه دی، دریم اور نه دی، دا څه ورته خطر اچوي. ما ورته روبه سره تر وچو دا دا کوم څه څه ده ښه دا شو ولې دلته راسه تو خدای دا څه دي ستاره ولې راځي ولې ګر اشغالداني ځای لري ته ولې اشغالداني ته ما کوم ثبوت لري کوم دلیل لري نه مې راچوي دا بل از نه راچوي دا تاسو دوړه راچوي کومه ثبوت ته څه ده کومه ولې ده دا بوشکای مې ده علي وړه خو نه دا بوشکای مې ده ولې راځي ملاندې دې جوړې کړې دلته سره راځي اشغالداني ده ولې اشغالداني ته نه وړي دلته په سلو چورتو کې کړه و مې یو نه شته کړه نو څه په ما راځي ورای وړي په ستوري کې نه کړته وړي خو نه څه کړو ده دا څه کړو ده څه کار مې څه کوم څه کړو دې زباله څه کوم ورا مشه تاسو کور ته زموږ کور یوازې نه ده درنږدې شاوخوا نور کورونه دي دا بس موږ نه ده او بیا کې تر غورځېدلې یم تا خو به یار نه دروازه ولې اشغالداني د نظافت پر ولې ځای نه ټوکې ونیسه خبر مه کوه ما ته پښتون وایي ګوساره مزاره نه سره ګوسارې خبره وتلې ولې راچوي خبر که تا خبره څو انداز موږ نه ده ته څه انداز موږ ده نه تو سره کور کې اوسې موږ ته ګرداره که خبره ته غوږ ونیسه بدر دا رقم تړه کېږي هر ستونزه د حل لار لري لا بل کلیوال هم راغوښه د هغه به هم راسېږي که ته ملامت یې که موږ ملامت خبره به وکړي که زموږ د کور یې تر غورځول هم دي خو تا خو په سمه راغلی بیا تا ولې راغورځه دا څه وام ودا چې اشغال لري همو سره در خاطر کړه خالي مازی بس یا راځي تا خولای مشه جنجال دې سره دا څار مسو اشغال لري دا څه دغه د مو سره تر چا مو ورته وچا دې ورته واګونه سه یعنی واګونه سه خبره زګو واګونه سه واګونه سه د څه وام برکت ته وای کی څه لپاره راغلی تاسو خبره نو ورته د طرف کې د پیسې کوم ده د کوم طرف کې زه غریب سره ما ورته دې خبره نشته څه ده حسن جان ده خاوري لري کې دغه څه کشي دي بس تاسو ولې نه وای دا څه ده خو مو دې اشغال راوړي خبره درواغ وای ته اول براته وایي کورې دا موبایل راڅوک څنګه راته ونه وایي کورې خبره دلته د شی د مشرشه موږ د لینا سوترسي سوره بیا را غورځاره کته خدای خو انسانانو دا کدي چا په سر لګېدلې وای دا چې واش نه دغه په لوی لاس باندې را غورځاره کور دي چا بیا درو سرای زموږ ته بیا دروازه هم دونه په زوره ټکوي ته به واره اډمه ده څنګه سرای ته راننوته یو اشغال راوچو دوه ور وچو دریم ور بیا عمل اکسل عمل دې سم داسې کوي
ولې دې هغه د مستوي بس موږ نه د شاوخوا څلور نور همسایګان لرو هغو به ورغورځولي تا ولې داسې ورغورځولی دی همدای دي دی نظافت نه ساتي دی خطا کوي دوست سرای ما سرای ته شاعر په ولي دې داسې ثبوت لري چې بیا روز دوی ارشد ورغورځوي انت واړه ویل چې دی راچوي هلته وړو ویل وړو په خبر باندې مه راغلي جکسي دغه څار ګوره غوږ ونیسه تېره ورځ مې د زړه عملیات وکړو دغه اثر دی دغه دلته شی راولوېدو باور دې وسره که زړه سیم کوه کته لوېدلی داسې ده ګوره موږ تاسو کور مشران لرو خلک لرو کلیوال اوس دې کلي دا خو الحمدلله کله نه څه کار نه سر خپل کار خپل مخ ته منډې وهي کله د خطاب خلک راوښتي و جماعت دې خبره کړې یا د وشنالک په سر باندې ورته ولې د طرف کور سړی ته کور سړی د طرف کو څنګه د طرف ته کې ته دې لیونی ته اوس وګوره ټول طرف باندې ما ته ولې اشور نه چا پورته ننوځي د خزان دروازه مې ورته ټک ټک کار ورځ نه خلاصوي دروازه راته نو وړو ویل د کوچنیانو په خبره ته منډې وهي نو ولې راچوي دي نو چا ورته دا وایي همسوي ګوره تاسو په لومړي ځل زموږ تاسو په دا کور شی کې چې وینم. ولې ول داسې کار تاسې ګوره غوږ ونیسه خبره خلاصوو دا شی موږ نه راټولې دي او بله ورځ که په دغسې حالت باندې دې ما کور ته رالې تا دې هم لاس خلاصې د اکاونټ دې لاس خلاصې چې ته نه دې هم لاس خلاص مه کوې الله دې جوړ کړي دي نه ملامت چا وچا ورته راغلی یار ما ته غوږ زه څه لپاره تاسو راوړم که بیا جنجاز دوه کلیوال به راولي خبره به کوي چا کور ته من نه وځي خپل سر باندې